سلامونه دوستانو، هیله ده چې جوړ روغ بایاست. آیفون نه بلکې سامسنګ اس 24 الټرا بازار ته راوتلی نه دی، مګر د یوټیوبرانو سره په لاس کې دي، ځکه چې دا د سامسنګ کمپنۍ ورکړي دي چې تاسو اعلانونه وکړئ تر څو چې موږ یې بازار ته وړاندې کړو. خو د دې پری آرډر تر اوسه پورې شروع دی. مطلب که چیرې څوک پل شوقي هغه کولی شي چې samsung.com د دې عمومي ویب سایټ ته ولاړ شي. هلته دوی وخت هم ورکړی دی. نو وګورئ 2 ورځې 19 ساعته 21 دقیقې او 5 ثانیې پاتې دي. دلته دا پری آرډر چې تاسو کلیک کړئ نو دا اوس موږ د دې ویب سایټ ته رالو. اوس چې کوم رنګ کوم شکل انتخابوي په یوه یا 2 ورځو کې تاسو ته راځي. دا چې قیمت یې څنګه دی تغیر کوي که نه کوي لاندې راته کېږو. ګلیکسي اس 24 الټرا سلیکټ دی، پر دې ځای باندې ولاړ دی. دا کوم ماډل دی، څو جی بي دی؟ دا صرف یو ډیوایس دی، یو نوم دی چې زه دا شی غواړم. دلته نوشته دي. نو زه راځم چې 1 ټي بي هارډ ډیسک او 14 جی بي ریم دا کلیک کوم. دا نه غواړم. نو دوی اوس ماته وایي چې ته په دې کې کوم رنګونه غواړې؟ پینک، ګولډ، سیلور، شیډو، دا 2 رنګونه غواړې؟ سپین غواړې؟ اسماني شین غواړې؟ تور غواړې؟ او که دا بله کوم رنګ نه پوهېږم چې سره کوم رنګ دی دا غواړې؟ نو زه تور رنګ انتخابوم. نور لاندې پسې راته کېرم. دوی راته وایي که ته چیرې زوړ سمسنګ لرې یا اس 25 هغه راکړه، دا واخله او پیسې راکړه. زه ورته یا نه لرم، نو تانکس. لاندې راته کېرم که ته چیرې د دوی سره په کلب کې یم، یعنې د دې کلب کارډ لرم، د دې ممبرشپ لرم، نو ورته یا نو تانکس، دا هم زه نه لرم. نو دلته سمسنګ کیر پلس چې دی دا معنا لري د میاشتې 11 پونډه راکوه که ستا ټلیفون غلا سي، ورک سي، وسوځل سي یا بیټري تر 80% راکمه سي. په نور حالاتو کې بل ټلیفون درکوو او بیټري تر 80 راکمه سي، نو موږ ستا د بیټري درتالی شو. نو زه ورته وایم چې نه، زه د میاشتې 1100 پونډه نه درکوم. که څه هم اول 3 میاشتې موت دی، پیسې نه غواړي، پر 4مه میاشت بیا پیسې شروع کېږي. په دا 3 میاشت کې که ورک سي هم بل دا نه درکوي. حضور ته هم چې یا دا زه نه غواړم، ځکه چې دا به نو زه ورسره تړلی یم تر ژوند در پایه پورې به دا پیسې ورکوې تر څو چې ته دا سپورټوې چې معنا زما ټلیفون غلا سي تاسې به بل راکوئ. خو خیر راځو، زه ورته وایم چې دا نو پروټکشن دا زه نه غواړم، دا نه سلیکټوم. نو لاندې پسې راته کېږم. له دې څخه بعد څه شي راته وایي تا ته پری ډلیوري درکوو، موت به درته راځي او موږ دا اپشن هم لرو چې زوړ ټلیفون راکړي. فاینانس دا خبره ده صاحب محترمه چې ته کولی شې موږ ته دا پیسې په 12 میاشتو کې یا تر 14 میاشتو پورې راکړې، په داسې حالات کې چې موږ پر تا باندې 0 سود هیڅ سود نه درڅه اخلو، خو د پیپال د اکاونټ څخه به پیسې راکړې او داسې نور خدمتونه هم دی لري. لاندې راته کېرم. اوس نو زما ټلیفون یا د میاشتې 3.1 یا پیسې راکوه یا ټوله په یوه ځای 1590 پونډه راکړه. خو خیر پری آرډر کلیک کوم. د دې څخه وروسته پروسس دا رقم دی، معنا که چیرې ته پوسټ ورسره غواړې 10% آف دی، 10% تخفیف دی. ګوشي کې غواړې 10% تخفیف دی. ایپل واچ دغه سمسنګ واچ غواړې 10% تخفیف دی. وایرلیس چارجر غواړې، بټوا غواړې، ګوټک موټک غواړې، څه شي غواړې؟ زه ورته هم په دې کې یو نه غواړم. نو لاندې راته کېرم معنا سکرین پروټکټر داسې شی مې پوسټ موسټ یو بل بتر متر یا شی چې قلم ملم پنسل سکرین او پوسټ نه غواړم. ګوشي کې هیڅ شی نه غواړم، په دې څخه هیڅ شی زه نه غواړم. نور لاندې راته کېرم. دا دوی په دې خاطر لیکلي که چیرې ته ورسره غواړې یا نه غواړم کنټینیو کلیک کوم. نو راځئ د دې څخه وروسته پروسس سري. کله چې تاسې کنټینیو باندې کلیک وکړئ نو دلته هغه مکمل آخري لیکل دي. اصلا کې دا په 1100 پونډه دي، خو 1590 پونډه 170 پونډې ماته تخفیف راکړی دي، نو 170 پونډې رابخښلي دي. اوس نو دلته هغه ټول لیکلي دي چې د 8 تاریخ څخه نیولې 9 تاریخ 10 دغه 2 ورځې کې تا ته راځي. نو که چیرې لاندې راتاسم دلته نوشته دي واوچر، یعنی یو کوډ. اوس نو دغه کوډ چې زه پیدا کړم دا نور کومک هم راسره کوي. نو زه دا کوډ چیرې پیدا کوم؟ راځم زه یوټیوب ته راځم. ولې چې د سمسنګ کمپنۍ یوټیوبرانو ته موبایلونه ورکړي دي، بیا هغوی ته ویلي که چیرې ستاسو واوچر کوډ څوک استعمال کړي موږ نور کومک هم ورسره کوو. نو زه راځم په یوټیوب کې ګورم چې دا کومو بړوګانو لره ورکړي دي دا ټلیفونان. نو زه اوس ګورم اس 24 الټرا سمسنګ سلیکټوم. نو راځم لاندې ګورم مشهور یوټیوبران. دلته یو کس دی زه ډېر تعقیبوم او ډېر مشهوره دی لکه دغه تورې عینکې چې دي. نو زه د واوچر کوډ پیدا کوم. د په واوچر کوډ د په خپله ویډیو کې د خلکو ته ورښولی دي. نو د ویډیو زه یو څه سکیپوم ګورم چې د واوچر کوډ په کوم ځای کې ویل دي. دا دی د واوچر کوډ AFF_SUPER_SAF. دا کوډ را اخلم یا دا کوډ زه لیکم په دې ویب سایټ کې. انټر واوچر اور ګفټ کوډ به زه لیکم AFF_SUPER_SAF. هغه رقم یې لیکم لکه څنګه چې د په خپله ویډیو کې لیکلی وو. کله چې زه دا اپلای کوم ګوري 1590 پونډه دي. نو چې کله دا کوډ زه اپلای کوم نو 0.15 نور تخفیف وسو 1452 پونډه سو موبایل
نو اوس نو 1452 پاونډه پر ورکړئ نو کانټینیو به کوو. اوس چې کله کانټینیو کو په دې ځای کې ماته د سمسنګ کمپنی وایي که ته چیرې موږ سره ممبرشپ لرې خو آی ډي دې ساین ان کړه که نه د میلمه په رقم راغلی او موبایل رانیسې نو دلته کانټینیو از ګیسټ اوکې که دلته یو خپل ایمیل ولیکه تر څو موږ تاته رسید بیا در واستو. نو په دې لاندې خانه کې زه خپل ایمیل لیکم د ایمیل لیکلو وروسته څخه دا اوکې کوم. کله چې دا اوکې سو نو دلته زما معلومات غواړي زه څوک یم ما نوم چشتي چیرې اوسېږم ګورئ 1452.55 پاونډه لیکل دي. نو میسټر صاحب یم او عبدالوهاب یم او داسې نومانو شان ټول مکمل لیکم. ادرس مدرس هم دوی غواړي ولیکې. له دې څخه بعد بیا وروسته فاینل پروسس دی چې په هغه کې څو پیسې ښکاره کېږي. دا راسره وګورئ. اوس دلته وګورئ دلته نوشته دی پری ډیلیوري او دلته یا لیکل دی سټور پیک اپ یا زموږ د یو سټوره څه واخلئ یا موږ ستا کور ته درراستو. پری ډیلیوري څه دي لاندې راته کېږم د هغه پری ډیلیوري اوکې کوم اونلی. نو اوس په کوم تاریخ یې غواړئ منډې په ورځ دغه 10 پاونډه ورکړه 11 پاونډه ورکړه په څو بجو څخه وختي ژر ناوخته هر وخت چې ته غواړې. خو خیر هغه اتومات لیکل سوی صحیح خبره ده. نو کانټینیو پیمنټ باندې کلیک کوو. اوس نو دا هغه اخري زینه ورته ویل کېږي. نو اوس ته پیسې د کومې خوا راکوئ ډایرکټ ډیبیټ پیپال. زه پیپال سلیکټوم د پیپال دغه 2 شرطونه هم منم. نو بیا ورته وګورئ چې زما د دې موبایل قیمت څومره سو چې زه یې رانیسم. لاندې راته کېږم تاسې راسره وګورئ چې د دې قیمت څومره سو. مخکې 1452 وو اوس یې قیمت کښته سوی دی 1455.55 یعنی 341.45 پاونډ یې راپرېښولې چې واوچر کوډ مې استعمال کړي. د دې ویب سایټ ته ورغلم پیپال مې هم انتخاب کړي که چېرته پیپال اکاونټ لرې نور 100 پاونډه تخفیف نور د سره کوو لیکلې وه. نو دا و د آنلاین موبایل اډرول یعنی په 1455. اوس نو 1455 تاسې ډالر ته واړوئ چې دا کېږي 1811.03 پیسې. نو هیله ده دوستانو چې ویډیو مو د خوښ وړ ګرځېدلې وي. دا و آنلاین ډول د ټلیفون رانیول په خارج. نو که چیرې تاسو ټلیفون غواړئ پیسې راواچوئ چې ورور یې ځای پر ځای د رانیسي.